چپټر 1 دی او زمونږ د 12 دی کنه 12 کلاس دی او خبره په کیپاسیټر روانه ده او په دې کې تا ویل چې یو ټاپک دی چې دغه د سیریز کیپاسیټر او بل د پیرالل کیپاسیټر او بل د پولرایزیشن او بل د او بل د انرجی ان کیپاسیټر رائٹ انرجی سٹور په کیپاسیټر کې پسی کې د کیپاسیټر ته بز سی ویم ها چې اساني دي نو دا ټاپک دی اوس لاول خو تاسو ته کیپاسیټر یاد کما چې د کیپاسیټر د لپاره ایکویشن charging and discharging last topic the charging and discharging capacitor discharging में गलत लिखा charging और discharging हाँ नस्तामला उसको तो उन्हें देखिए discharging सी نو دا ټاپکس ډیر د ما په خیال چې دی کې بس چې کوم ده نو دومره زیات دغه ته ضرورت نه تفصیل ته تاسو په لیول باندې خو زه به څه کوم لاول خو د کیپاسیټر د لپاره چې کوم سمبل مونږ استعمالونه غسی دی کنه او بل دا چې او د یونټ سره یونټ دی فیراډ او فیراډ موږ څنګه لیکو اف لکه اوس تاسو کوم چې دا یو کیپاسیټر دی کیپاسیټر د څه شي لاول دا د یاد کما نو کیپاسیټر خو منګه دوه د وسپنې کیپاسیټر دوه د وسپنې پتري چې منګه یو بل سره نږدې کیدو نورم ډیر مثال نه خدای ستاسو لپاره دا مثال دی دوه د اوسپنې پتري او یو بل سره متوازی کیدو نو دې باندې بیا موږ چارج سٹور کولای شو نو د دې منګه د دې لپاره یو د دې کمبینیشن لپاره یو پراپرټي یو صفت ډیفاین کوو چې هغه تاسو کیپاسیټنس نو کو د دوه پلیټونو په منځ کې فاصله موږ سره ډي یو پلیټ ډبل پلیټ نه یو پتر ډبل پتري نه डी मीटर लरी आर डी शहर से शी کنه یو ملي میټر شو یا 2 ملي میټر او د یو ایریا A او د بلم ایریا A او د دې په منځ کې چې کم دینو په دې ګیپ کې هیڅم نه اسه هوا یا خلای ویکیومي نو د دې لپاره موږ یو کوانټیټي ډیفاین کوو موږ وایو د دې کمبینیشن سره یو کوانټیټي تړلې ده هر قسمه کوانټیټي نه خود electrical purposes د پاره د بجلی سره چې د دې خاصه گریویټیشنل فورس هم دی په یو بل لري کنه نو د دې خو گریویټیشنل پراپرټیز هم شته نور پراپرټیز هم شته خو د الیکټریکل حساب کتاب د پاره د دې یو پراپرټی دغه ته سی وي نه هغه څنګه جوړی تاسو ته یاد دی د سی د دې دوانو ترمنځ د فاصله نه فاصله چې ترازی لاندې او د پلیټ د ایریا چې ترازی بارا او په منځ کې د خلا د حساب کتاب موږ څنګه کوو د فاصله کو اپسایلون 0 نو دا خو د پلیټ ایریا شو اوس د پلیټ ایریا به څنګه معلومه یو دا خو ریکټانګولر پلیټ د ایریا به څنګه معلومه دا یو سایډ ضرب د بل سایډ دا ایریا شو او دا کانسټنټ چې کوم دی دا خو 8.85 ضرب 10 کی طاقت منفي 12 د په کم یونټس کې په اس آی یونټس کې یعنی کولم سکوير پر نیوټن میټر او دا د دوه منځ کې
فاصله شو صحیح شو نو دا خو موږ هر وخت کلکول کړو موږ وایو چې دا سی موږ کلکولیټ کولای شو کوم ته د پلیټس ایریا معلومه وي په منځ کې فاصله معلومه خو دا موږ تیر ځل کړی دي نو ما په خیال تاسو باغه وګورئ ما یو کړی 177 مایکرو فیرډ کو څومره کو نینو فیرډ ها اوس موږ دا نه کو اوس موږ وایو چې په سرکټ کې دا استعمال کو نو په سرکټ کې کله چې موږ د سرکټ ډایګرام راکاږو په سرکټ کې د کیپاسیټر د لپاره موږ څنګه علامت لیکو یو لاین او بل لاین مطلب هم صحیح پیرالل پلیټس دي او موږ وایو دا څه شی دا سی دی او دا سی څومره دی د مثال په توګه 4 مایکرو فیرډ یعنی 4 ضرب 10 की ताकत -6 فیرډ مثال په توګه نو موږ بس نه د اظهار کو سی ها نو دا خو کیپاسیټر شو د کیپاسیټر علامت موږ لیکو بیټری موږ څنګه خایو په سرکټ کې بیټری او ماشين دی چې دا غیر لپاره موږ یو غټ لاین راکاږو یو وړو کې او غټ لاین ته پازیټیو نیگیټیو او د دې علامت صحیح اپسایلان دې ته سوې اپسایلان پته نشته تاسو کتاب کې څنګه لیکو اسه دې ته ډیلټا وی موي ها ولټیج ډیفرنس مطلب دا چې دا نمبر مونږ تقریبا مثال په توګه دا 10 وولټ بیټری ده زموږ څه مطلب دی چې د دې بیټری دا نیگیټیو ټرمینل او دا پازیټیو ټرمینل په خپل کې څومره فرق دی 10 وولټ نو اصل بیټری خود شي کنه لکه کوم چې سیلی دا ټریپل ای یا ډبل ای سیلونه چی کنه دا غاړه پازیټیو دا غاړه نیگیټیو کنه نو دا ما دا بیټری د څه جوړه کړې دی په دا تصویر خو مونږ هر وخت نشو جوړولای کنه د چې په سرکټ کې تړلې ده کنه نو دا بار وخت څوک جوړای نو مونږ دا یو غټه نه حرکت یو وړه دا مونږ ته مطلب دی ها څه پوه شوي نو د بیټری کار صحیح د بیټری کار دی زمونږ د پاره د بیټری خپل سټرکچر مونږ نه ګورو غزان له خبر دی او بیا وروسته ګورو د بیټری کار دی د دوو ځایونو په منځ کې په سرکټ کې دوه ځایونه مونږ خوښ کو او د هغې په منځ کې مونږ ځایونو په منځ کې د ولټیج فرق پیدا کول فرق جوړول دا د چا کار دی د بیټری سمه د بیټری نه به دا مطلبي ها نو راځو اوس واپس کیپاسیټر لا او د کیپاسیټر نه دا مطلبي اوس راځو لومبي ټاپک ته چې دا کیپاسیټر خو موږ په پیراډونو کې کچ کوو خو په کیپاسیټر موږ ګڼ کیپاسیټرز ولګو نو ګڼ کیپاسیټر په سرکټ کې څنګه ښکاري ګڼ کیپاسیټر یا کیپاسیټر اوس تاسو سره یو کیپاسیټر دی او هغه دی 2 مایکرو فیرډ C1 وته وایا او بل کیپاسیټر دی 4 مایکرو فیرډ کنه تاسو ته یاد دي دا څنګه کیلکولیټ شوی چا کیلکولیټ کړی دي C1 څنګه کیلکولیټ شوی دی ایریا اپسایلن 0 ډیوایډډ بای ډي C2 چا څنګه کیلکولیټ کړی دی ایریا اپسایلن 0 ډیوایډډ بای ډي کنه ایسا زمون کار نشته موږ له نمبر راکړی دا غواړي 2 تراغله 4 تراغله موږ له ویلیو راکړی دا نو اوس د غواړم چې دا دوه کیپاسیټر یو بل سره په یو سرکټ کې راجمع کوم نو دوه طریقې دي یو خدا طریقه ده چې زدي په سیریز کې ولګوم سیریز کې مطلب په یو لاین کې ولګوم دا یو ولګوم او بیا دا یو ولګوم
یعنی دا C1 شو او دا نو دا ما سیریز کې ولګولو. بل طریقې دا را چې دې زپه پیرالل کې ولګوم. نو په پیرالل کې به څنګه لګوم؟ د دوانو یو پلیټ یو بل سره په تار باندې وتاړم. دلته مې څه چلو کو د دوانو یو پلیټ مې په تار باندې وتاړو دا منځني پلیټونه او هغه دوه پلیټونه یو بل ځای او په دې کې مې چې کم دی نو د یو پلیټ یو بل سره وتاړو دا بل پلیټ مې بل سره وتاړو. دې ته سوي پیرالل دا C1 شو او دا C2 شو. یعنی متوازی غون طریقه نه او دلته په یو لړۍ کې دي. نو کته د شو کې اوس کو دا 2 دی او دا 4 دی او ته چاته وای چې دلته په دې کرخه کې ټول کیپاسیټر څومره دی؟ مطلب آیا زه دې ته چې ویل شم 2 جمع 4 یې کنه د الکتریکل مقصد د پاره دا چې نه دی دا نه 4 دی نه 6 دی دا دوه په شریکه باندې څومره کیپاسیټر جوړي. نو ته به وای چې یاره کدی ته زه په د یو کیپاسیټر په سترګو وګورم کوم ته چې سوي اکویوالنت کیپاسیټر CEQ اکویوالنت کیپاسیټر مطلب د دې دوه ته زه څنګه وګورم؟ دې دوه ته زه چې ویلې شم او کو 4 ضرب 2 8 وته ویلې شم او کو 4 سکوير جمع 2 سکوير روټ وته ویلې شم. یعنی دې تاسو څه خیال لرئ چې دا دوه په شریکه باندې په سرکټ کې لګېدلی نو دی به د 2 مایکرو فارډ په شان کار کوي په شریکه کو د 4 مایکرو فارډ په شان په شریکه کو د 6 مایکرو فارډ په شان په شریکه کنه د 8 مایکرو فارډ په شان شریکه کنه سبل یو 2 دی یو 4 دی حتی په منځ کې اخلي چې نه 4 دی نه 2 دی نه 3 نه خبره دا راوځي هغه خو کار وګد دی زبې ته بیا بل وخت کې پروف کما خو د دې دوانو جمع بته د سکه چې لاول بل دی C1 انورس واخلي 1/C1 بیا بل دی C2 انورس واخلي 1/C2 دا انورسونه به جمع کې او بیا به چې کم دنو د ذکرو کې چې هغه نه پس به دا هغه انورس واخلي نو تاسو سره به جواب راشي. نو اوس دا څومره دی راځي چې وي کو نو لاول خو به جمع کوسه 1/2 او 1/4 نو دې نه سره راغی 4 خو دې ځکه کله راغی او دې نه راغی 2 جمع 1 ستر راغی نو دې نه خو راغی 3/4 او د 3/4 به بیا انورس واخلم. نو انورس مطلب دا دی الټا به کوم نو 4/3 مایکرو فارډ نو دې دوه په شریکه باندې څومره دی 4/3 نو 4/3 خو د 4 نم کم دی او د 2 نم کم دی. نو اشه خو ښکاری دا چې په شریکه باندې پکار دی چې دی غټ کیپاسیټر جوړ کی خو نه کته غواړي تاسو سره ګڼ کیپاسیټر زی او ته غواړي چې وړو کې کیپاسیټر دا غي نه جوړ کی نو ټول په یو لړۍ کې ولاګي نو دا غي چې کوم شریک کاری نو هغه به دا هغه هر یو نه کمی خیال دې خو کله دې ته پیرالل کې ولګاوله او بیا دې ته as a single unit ګوري یعنی د دې دوه شریک کار څنګه دی C equivalent دلته چې کوم دی CEQ هغه ډایرکټ دی هغه C1 + C2 دی چې پیرالل کې دی کته غټ کیپاسیټر د دینه جوړول غواړي نو بیا به په پیرالل کې لګي د دینه براشي 2 + 4 = 6 مایکرو فارډ پیرالل والا آسان دي جمع کول خو دا سیریز والا جمع کول چې کوم دینه دا ګران دي. راځي چې اوسو مثالونه په دې باندې ضرور ګورو کنه نو بیا وځو مخکې
خداره دا وایا چې اوس ما سره دا کیپاسیټر دی 3 کیپاسیټرز دي ها 3 کیپاسیټرز دي او پس کې دي سیریز کې نو تاسو ماته وایي چې د جمع سره ها یو وا درې وانه په یو لړۍ کې دي کنه او دی او ته زو ما 2 مایکروفارډ دا یو د شو 4 مایکروفارډ او دا یو د شو 6 مایکروفارډ مثال نو د دې جمع سره راځي د دې غونډو ته چې په شریکه ګورم لکه از ا سنگل کیپاسیټر د ما په ایمیجینیشن کې دی خو دې دغه څه لګیدلی دا دلته چې کوم نه حرکت کوم دا خو ځکه خپل خیال په حساب باندې دي ته ګورم از ا سنگل یونټ ها نو هغه ته سم سی ای کیو نو زه به سو کوم تا پرانتسیس براکا کوم د پاسو په انورسو کوم او جمع به کوم 1/2 1/4 او 1/6 نو څه تر هغه د دینه به واخلو ځواب په کل ټیک ده شي نه 12 به زیات شي نو 12 انده چی شو 3 شو 2 شو نو 6 جمع 3 9 جمع 2 نو شریک د دین سره غي 12/11 مایکروفارډ نه هغه د چینم کم دی 4 نم کم دی 2 نم کم دی ټول نه چې پکې وړو کې دا غنم کم دی په شریکه ها اوس درې کیپاسیټرز parallel لګو هغه کې خو نشته هغه به ته parallel څنګه لګي چې 2 پوینټس به واخلې کنه په سرکټ کې د دینه تارونه خو به خو د نور سرکټ ته دینه خو دی او د دې دوه پوینټس په منځ کې زدري کیپاسیټر د سی ولګوم چې یو تار واخلم په هغه کې یو کیپاسیټر ولګوم او دې دوه پوینټ سره کنیکټ کما د دې دوه پوینټس په منځ کې یو بل کنیکټ کما ډایرکټ چې منځ کې به څوک خلل نه جوړي د دې پوینټس په منځ کې یو بل کنیکټ کما نو دا څه کې دي پیرالل دي دریوانه ولی دریوانه یو پوینټ سره تړلې دي ګس لاستا او یو پوینټ سره تړلې دي خلاستا په منځ کې پکې چا مداخلت نه دی کړی د مثال په توګه دا کار پکې چا نه دی کړی دا اوس ګوروته د سکار پکې نه دی شوی چې دلته پکې یا چا بیټري لګولې ده او یا پکې ريزिस्टर لګولې ده او د دې پوینټ نه دا یو پکې لر کړی دی نو د بیا متوازی نه دی د بیا پیرالل نه دی چې دواړه پوینټ سره دی ډایرکټ جنگیدلی ښه نو دا یو د شو 2 مایکروفارډ دا یو د شو د C2 د شو 3 مایکروفارډ او دا C4 د C3 د شو 6 مایکروفارډ نو دی په شریک مال سونه کیپاسیټر راغی 11 بدرے والا جمع کا دلتا جمع ڈائریکٹ جو جمع 3 5 اور جمع 6 پیرالل کی جمع کول آسان دي ښه نو دغه څه موږ سیریز او پیرالل معلومو بیا دا خدای دوه وشو اوس پولرایزیشن ته راځو پولرایزیشن مطلب دا دی ګوره دا اصل کې ډایلکټریک پولرایزیشن یادی موږ وایو چې کیپاسیټر څه شی دی دوا د اوسپنې پتري سمه ده او د دې په منځ کې چې ویکیوم یا خلای او یو پتر دلته یو بسره متوازی پراتی او د یو پتری ایریا ا ده او د بل پتری ایریا م ا ده او د دې په منځ کې فاصله چې کم ده هغه ډی ده او د دې په منځ کې چې کم ده خالی میدان ده نو دې سره موږ یو نمبر کیلکولیټ کوو هغه ته موږ سوایو سی هغه سره راځي د یو پتری ایریا
د منځ کې د خلا د پاره د الکتریکل کانسټنټ اپسایلون 0 او بټه د دوانو په منځ کې فاصله. نو کو تاسو خیال دا دلته چې ما به 2 لیکو 2 او 4 او 6 دا ما لیکل نه دغه نه راځي خو ما بس ډایرکټ لیکل صحیح ده. نو دته اوس مونږ وایو C0 ولی چې دا د خلا د پاره د ویکیوم د پاره دا ټول نمبر چې ما لیکل دا C0 کنه د هر کیپاسیټر د پاره ما C0 لیکو خالته C0 ضرورت نه ځکه زوس بدلوم. اوس زه سو کما د دوانو کیپاسیټر په منځ کې یو موصل شي کې د مالګه دا خو دوانه خو اوس پنه ده کنه نو اوس پنه د منځ ولا ډکوما او خلات ختموما یا پکې پلاستیک دما ځکه چې دا کیپاسیټر به زه خرڅومه او چې خرڅومه نو دا بدوانه پلیټونه به زه ډبې کې کېدم او په دغه کې به بندومه واړه کیپاسیټر به تاسو لیدلی کنه هرڅیږي په دې کمپیوټرو کې لګېدلی. نو د دې منځ به زه ډکومه د سشینه یا به پکې پلاستیک د مچیو بل سره نه جنگيږي یا پکې لرګي کېدم خو دغه پلاستیک یا لرګي چې کم ده دغه میټیریل سره د بدل تر جوړ کما کنه دغه میټیریل سره د به شین جوړ کما دغه میټیریل ته چې کم ده نو ډایلکټریک وي سو یو ته ډایلکټریک نو چې ډایلکټریک نه دا ز ډک کما نو هغه ډایلکټریک چې کم ده نو دا یو کانسټنټ یې ته سوی کاپا سوی وته ها نو اوس ویکیوم پاتې نشو اوس څه شي میټیریل نو په میټیریل کې کم شیزونه د دوانو پاترو په منځ کې خو دې شمه اوس پنه خو نشي کې خو دې کنه بیا خو د دوانو پلیټونه یو بسرو جنگل یو اوس پنه ته جوړ شو نو کنډکټینګ میټیریل نه انسولیټینګ میټیریل دی. نو په میټیریل کې لکه لرګي شو کنه نره د لرګي پاتره دې پکې کې خو دو پلاستیک شو ربړ شو وبشوي وبم چې بیخي خالص مخلص وبین هغه انسولیټینګ وبو کې خو ځکه بجلی زی په هغه کې اکثر مالګه نو شي نه پکې کنه او تیل شو د تیلو هم ډکولې شي چې بالټي کې دوانه کې خو دل کنه او مانځ د ولر تیلو ډکو نو دا قسمه سیستم وایي میټیریل او دا هر میټیریل خپل کانسټنټ لري لکه د لرګي د لپاره بجودای دا کاپا کې دسه دغه غونټه کې لیکلې دسه ورانی جوړ د تسوي کاپا گریک لیټر دی. نو دا د هر شیز د لپاره خپل دی. د ویکیوم د لپاره د کاپا ویلیو 1 ده د دې ویکیوم د لپاره د کاپا ویلیو سره 1 باقی د هر شي د لپاره د دې ویلیو د 1 نه غټه ده. نو موږ وایو چې د منځ کې د اپسایلون چې هم دا غټ شو او اپسایلون اوس دلته موږ د دې ویکیوم د لپاره موږ دلته اپسایلون 0 استعمال کړی دی دلته چې کوم استعمال کړی خو د دې لپاره موږ اوس اپسایلون استعمالو او د اپسایلون او د اپسایلون 0 په منځ کې چې کوم تعلق دی هغه په دې کاپا باندې جوړ دی. اوس کو دا میټیریل لر کومه دلته بس پیدا شي ویکیوم به پیدا شي نو اپسایلون به اپسایلون 0 برابر شي ځکه چې د ویکیوم د لپاره د کاپا ویلیو 1 ده صحیح ده. خو چې تر څو پکې دغه میټیریل موجود دی نو زبا د استعمالومه د اوبو د لپاره د کاپا ویلیو چې کوم ده د اوبو د لپاره هغه ماته یاد ده د دې نور شي نه راته نه ده دا په ټیبل کې کتل غواړي د اوبو د لپاره د کاپا ویلیو اتیا ده. نو اوس ګورو چې د دې په کیپاسټنس باندې اثر غورځيږي نو دته پولارایزیشن څه کوي چې دا ویکیوم خو چې کوم ده د ایس نه دی جوړ بیخي خالی میدان دی کنه دا خالی میدان دی. نو د دې سره دا وشي چې کله پر پلیټ باندې موږ چارج کیدو لکه پلس کیو دلتا او ماینس کیو دلتا نو په منځ کې د الکتریک فیلډ د سیوګت شي د پازیټیو پلیټ نه نیگیټیو پلیټ طرف ته په خالی میدان کې. خو چې کله موږ سره دا میټیریل موجودي او په دې باندې موږ پازیټیو چارج کیلو په دې باندې نیگیټیو چارج کیلو نو دا میټیریل خو د اټمونو نه جوړ دی کنه
او اټمونه بیا د څه نه جوړ دي؟ د الکترون پروټون الکترون پروټون نه او الکترون چې کوم دي نه هغه غواړي الکتریک فیلډ د سي جوړ شي کنه د پازیټیو نه نیگیټیو طرف ته. دا د اټمونو د الکترون کم خواته لغواړي. تاسو ته یاد دي کله چې په الکتریک فیلډ کې موږ الکترون کیدو نو په هغه باندې زور کم خوا لګي؟ په مخالف نه په مخالف سمت کې نو په الکترون باندې زور دی خوا لګي او په پروټونونو باندې زور کم خوا لګي د الکتریک فیلډ په ډایرکشن کې. نو تاسو دا وایا چې دا شی دا میټیریل چې کوم دی د مثال په توګه پلاستیک دی او پلاستیک د اټمونو نه جوړ دی او تا دلته په پلیټ باندې پازیټیو نیگیټیو چارج کې خودو او دلته الکتریک فیلډ جوړ شو. نو دا الکتریک فیلډ خو به د لرګي نه یا د پلاستیک نه تیریږي کنه. نو چې د پلاستیک یا لرګي نه تیر شو نو د پلاستیک هر اټم کې الکترون دی هغه به کوم خواته لغواړي؟ هغه به د پازیټیو پلیټ طرف ته لغواړي. خو زیاده خو نشي کلک خطرې په پلاستیک کې خو کوشش وکړي او دا پروټون به کوم خواته لغواړي؟ دا به د نیگیټیو پلیټ طرف ته لغواړي. پځه ولاړ دي خو دومره به وشي چې اټمونه به لګ لګ کونته د سي راخکلی شي. دغه راخکلو ته څه وایي؟ پولرایزیشن. خیال دی دې ځای به ګوره دا یو اټم دی. مثال د هایدروجن اټم واخله کنه. مثال به د امن علماء د هایدروجن نه ډک کنه. هر اټم به د هایدروجن اټم یې کنه. نو د دې اټم نه د پروټون نه د الکترون غیر چا پیر هر ځای کې موجود کېدی شي. او چې دلته کې خو د الکترون به زیات وخت خلاسته تیری او دا پروټون به زیات وخت کسل ځکه دې به نیگیټیو پلیټ طرف ته لغواړي کنه او د الکترون به د خip. نو د اټم به د دې پس د اټم خو اسې موږ وایو چې لکه سفیریکل دی کنه ګول دی خو بیا بدلته لغونته د سی غونته بشي پولرایز بشي یعنی دوه پولونه په کې را پیدا شي یو پول او بل پول. د چارج دی سیپریشن ته موږ وایو پولرایزیشن. نو دا پولرایزیشن دی دا خو د کنسپټ شو. خو زه غواړم چې د لرګي یا د میټیریل په دې کیپاسیټنس باندې سر غورځيږي. نو تاسو ښکاره پته لګي چې اپسایلان ما ریپلیس کو په څه باندې؟ په اپسایلان 0 ما ریپلیس کو په اپسایلان باندې. نو کیپاسیټنس باندې به سر غورځيږي. کیپاسیټنس به برابر شي د کاپا C0 یعنی په ویکیوم کې چې کوم کیپاسیټنس سي په ویکیوم کې کیپاسیټنس څومره A اپسایلان 0 بټا D. نو کو د کم کیپاسیټر د پاره هغه کیپاسیټر د پاره چې دغه په منځ کې فاصله D ده د پلیټس او د هر پلیټ ایریا A ده او په منځ کې ویکیوم ده. اوس ما ویکیوم لري کو په میټیریل کې. نو په میټیریل کې وته څه سوې ما C او هغه برابرې څه د اپسایلان 0 په ځای باندې به اپسایلان لګوم او بټا D. یعنی زه نور څه نه بدلوم. د دوه پلیټس په منځ کې فاصله هم اکا ده. نو D هغه پاتې شو د دوه پلیټس ایریا اکا ده. خو په منځ کې دلته اوس میټیریل دی منځ د میټیریل ډکته. نو اوس د دې نه څه جوړ شي؟ اپسایلان. خو ما خو تاسو ته ویلو کنه چې اپسایلان بیا څه برابر دی؟ د کاپا ځلې اپسایلان 0. نو چې دا پکې زول غو منو C بر څه برابر شي؟ د کاپا ځلې A اپسایلان 0 بټا D. نو دا A اپسایلان 0 ته موږ څه وایو؟ C0. نو کیپاسیټنس په د میټیریل سره څومره برابر شي؟ کاپا ځله. صحیح ده؟ د مثال په توګه مثال اوس د تزویم څنګه د مثال په توګه په ویکیوم کې ما سره دا کیپاسیټر دی. صحیح ده؟ او دا کیپاسیټر دی 4 مایکروفیرډ دا C0 شو. اوس زه دا د اوبو نه ډکوم
زسویما په اوبو کې په خالص اوبو کې ها همدغه کپاسیټر دی لکه هغه عمره فاصله ده کنه ډي او اکا ایریا د پلیټس هغه نه بدلوم ځکه چې هغه ماته پته ده چې هغه سره څنګه بدلي اوس دا من مې ولسنه ډکو د اوبو په کې شنې جوړې کړم د اوبو نه مې ډکو ها دلته ویکیوم نو په ویکیوم کې ما کچ مې چوکو د 4 مایکرو فارډ دی د دې فارمولې نه اوس څومره شو سی 320 مایکرو فارډ څنګه ماته پته ده ځکه چې دا به کا پازل سی د اوبو د پر کا پاسو ده اتیا او سی 0 څومره 4 نو 320 مایکرو فارډ سیواش نو ته کله یو شیس کپاسیټنس سیوا کول غواړي نو په مانس کې ول میټیریل ورنه چاکا ها نو دا خو دی پولرایزیشن شو دا به مو په کار راولو ها او بلا انرژي نو دا کپاسیټر چې کوم دی انرژي سٹور کوي مونږ وایو کلم چې مونږه انرژي سٹور کلم چې مونږه کلا چې مونږ الیکټریک چارجونه یو بل نه جدا کو کنه په نیچر کې الیکټریک چارجونه د یو بل نه جدا کو نه جدا کو نو مونږ کار کوو لکه دې جدا کولو لپاره خو کار پکاري څوک خو به جدا کوي کنه یا به ته جدا کوي یا به بیټري کوي او یا به چې کم دینو چې ته سټورې کوي او یا به څوک پروسس خو رواني کنه چارجونه خاصه یو بل نه جدا کیږي لکه هایدروجن دی او د هایدروجن الکترون او پروټون زده یو بل نه جدا کومه او یا چې کم دینو په دې پلیټونو باندې دوه باندې چارج راولم مینه زم دا دوه پلیټونه دي کنه او دې سره یو نمبر اسوسییټډ دی لکه 4 مایکرو فارډ یا څنګه او زه په د باندې پازیټیو چارج راولم نو دا به چرته نه خو به راولم کنه او په د باندې نیگیټیو چارج راولم نو دا چارجونه چې په د باندې ما لس کولم چارج واچو منفي لس کولم چارج می واچو نو دا ما چارج سیپریټ کړ په نیچر کې او په دې وخت کې دا دوه په دې پترو باندې ناشتي او په دې پترو باندې چې چارجونه ما کې نول نو د لپاره ما سنس کار وکړو یا ما وکړو یا مې د ماشين جوړ کړی چې هغه ماشين دا کار وکړي لکه بیټری ته مې ورواچول دوه په لیټونه خو چا کار وکړو نو دغه کار څه شروع شي دا دلته د دې چارجونو په سیپریشن کې نو د جدا د یو بل نه جدا کو نو مونږ کار کو او دا کار زه چې مونږ یادوم نه پدې کې زه ماشینانم یادوم ها او دا کار په او دا کار د پوتنشل انرژي په شکل کې جمع کیږي د پوتنشل انرژي په شکل ځان خي چې ته ځان خي موږ وي په دې پلیټونو کې اوس د پلیټونو باندې موږ چارج واجو موږ وي په دې کې انرژي جمع شوه انرژي د کیمراله چا کارو کو بیټری کو سړیو کو ته خو لکه تاسو هم کولای شئ چې یو ته د پلیټ ته نه نوځي کنه او د دې ځنه چې کوم نه یو الکترون رانی سي په کوتو کې کچې ته ونیو او راوړې دلته یک دی او راوړې دلته یک دی نو هغه باندې خو بس تا ټول عمر ولګي ځکه دا خو بلیونونو پر الکترون دي نو دې لپاره تا ماشين جوړ کړی چې هغه زر د الکترون دا غوښنه راوړي دلته کیږي نو چې الته الکترونو کمه پیدا شي نو موږ ته پازیټیو چارج راغی دلته الکترون سیوا کړل دلته نیگیټیو چارج راغی نو دا د چارج کولو طریقه ده دا بیټری کار کو اوس دا کار څومره کوم ته سی معلومي نو اوس راځو
په کیپاسیټر کې دا انرژي څنګه ظاهريږي په کیپاسیټر کې potential energy نو کو تا کیپاسیټر سی لکه 4 مایکروفیرډ یا او په د چارج تا کې خو په پازیټیو پلیټ دی کیو کې خو او په نیگیټیو پلیټ دی ماینس کیو کې خو نو بیا ته وایي چې په د کې انرژي څومره سیو شو دا د انرژي د یو 1/2 ته په وجه دا پکې د کم ځای نه راغلی راغی پکې 1/2 ولیکې بیا به دا د پازیټیو پلیټ دا چارج راواخلي کیو راواخلستو په دغه ځای کې به نه ودرېږي دله به ورکې د سکویر یوه لمغاړه دغه ځای کې به نه ایسارېږي خبره لا ختمه نه ده بیا به ډیوایډ کې په سی باندې نو ستا کار به ایله پوره شي ایله د انرژۍ ته لاس ورسېده ښه اوس به ته وایې چې تا ته پکې څنګه پته وه چې دا 1/2 پکې را راځي د دې کیسه اوږده ده د دې کیسه به بیا درته کوم ښه رښتیا که زه تا ته ووایم چې یو جسم دی یو ټریکټر دی یا یو موټر دی یا یو باکس دی او د ده ماس دی ام او د ده ویلاسټي ده وي په ده کې کم قسمه انرژي ده نه کاینیټیک انرژي ده په ده کې کاینیټیک انرژي ده هغه د څه نه جوړېږي ته ووایه ما ته تا د ما هر څه درکړي دي باکس مې ښودلی دی ماس ام دی ویلاسټي وي ده ماس لبا په ویلاسټي کې ضرب ورکړي خو دا خو مومنټم شو دې ویلاسټي سره به یو څه بل لږ غونته کار کوي څه چل ورسره وکړم سکویر یې کړم دا کار خو دې صحیح ګذار یو شی پکې پاتې شو half m v square kinetic energy صحیح 1/2 ماس په دغه ځای باندې ودرېږي ولاسټي به مسره ولیکي خو چې ولاسټي ولیکي بیا به هم نه صبرېږي د سکویر لمغاړه به ورکړي نو چې تا ته د یو شي ماس معلومه ولاسټي معلومه نو د کې یو خاص انرژي پرته ده هغه ته د سره وباسي په دې فارموله اوس زه وایم چې تا سره 2 پلیټونه دي او په هغې کې تا ته معلوم دی چې د سی څومره دی دا سی د څه کردار کې ادا کوي د ماس د روان جسم ده او دا ویلاسټي چې کوم ده د دې په ځای باندې څه شی کار کوي کیو سکویر شوی دی کنه خو سی او ام یو شان کردار نه ادا کوي ام ملټیپلای شوی دی سی ډیوایډ شوی په دغه پکې فرق اوس راځي چې یو څو مثالونه واخلو ورکه زه واخلم مثالونه دا کیپاسیټر دی او دا ما واچو یو بیټری ته ښه د بیټری نه خاطه یاد دی او دا بیټری څومره ده 100 وولټه صحیح ده او د دې کیپاسیټر ویلیو د څومره 4 مایکرو نو ته ما ته ووایې چې دې کیپاسیټر کې څونه انرژي جمع شوه نو ته به وایې چې یاره د انرژۍ فارموله خو ما ته معلومه ده 1/2 کیو طاقت 2/سی نو سی خو یې راکړی دی 4 به ولګوم مایکروفیرډ خو کیو به چېرته پیدا کوم نو تاسو ته یاد دي د کیپاسیټر څه اکویشن یو بل اکویشن څه دی کیو از ایکول ټو سی دا راته یاد دي تېر ځل دا راته یاد دي سی موږ څنګه ډیفاین کړو سی څنګه ډیفاین کړو د پازیټیو پلیټ چارج بټه د دوانو پلیټونو په منځ کې وولټیج ډیفرنس کنه یاد ته وایي خیر دی نه دی
نو چې دا ایکویشن زه دغه سوال دغه لیکلی شم څنګه چې مې بره ولیکو نو په دې دغه باندې چې چارج څومره دی په پازیټیو پلیټ باندې وای دا خو 4 مایکرو فارډ شه دا خو سی ویلیو شو او ضرب د دوانو پلیټونو په منځ کې ولټیج ډیفرنس څومره دی 100 دا تا ته څنګه پته ده دي چې دا کوم دی د ولټیج دا کوم ډیفرنس تاسو ته مې ویلو چې بیټری کار سره د دوه پوینټس په منځ کې څه پیدا کول ولټیج ډیفرنس پیدا کول نو 100 شو نو په دې پلیټ باندې چارج څومره دی 400 مایکرو کولم نو بتاو پکې اوس لګو کنه نو په دې کې د انرژي سیو د صاحبہ 1/2 او 400 بس سکوير کو او دا 10 کی طاقت منفی چې سکوير کوم نه بس راشي منفی 12 او بټا سی څومره دی 4 مایکرو فارډ نو دې سره خو بیا ګورو د لسته طاقتونه به راجمه کو دا خو به شي دا 4 چې کوم نه سکوير کده 16 شو او 10 کی طاقت 4 بشي نه دا بشي 16 ضرب 10 کی طاقت 4 دغه چې 100 دی کنه 100 طاقت 10 की ताकत 2 या 10 की ताकत 2 जो स्क्वायर शे 10 की ताकत 4 शो और 4 मिजान ला स्क्वायर को 4 4 16 और ضرب 10 की ताकत منفی 12 और 10 की ताकत منفی 6 و बराबर हो دا به 10 की ताकत 6 और बटा सपाती शो 8 2 4 8 نو 8 2 16 نو دا شو 2 او 10 طاقتونه برا جمع کو نو 4 جمع 6 10 شو او منفی 12 نو منفی 2 جول دا انرژي پته کې اوس سیو ده ها څه خوښ وي اوس بل مثال درکوم ها بل مثال درکوم اوس ها دوه کیپاسیټرز دي یو د 4 مایکرو فارډ او بل د 6 مایکرو فارډ او دې مې دواړه واچول یو بیټری ده او هغه بیټری ده څومره 0 وولټ نو په دې دواړو کې شریکه انرژي څونه سٹور ده نو لاول به تاسو چلګي لاول به ته چې د دې دوه نه په ځای یو جوړ کوم کنه یو ته جوړ کوم نو دا بیټری خو ما غلا کنه بیټری خو منه ده بدله کړ نو دا اوس څومره ده دې دوه په سیریز کې دي نو څنګه جمع کوم एक बटा 6 इनवर्स دا به شي 24 او 6 جمع 4 इनवर्स نه براشي 24 بټا 10 کم ته چې موږ 2.4 هم ویلو شو نو دا سره دی اوس 2.4 سی ای کیو دی کنه equivalent څومره دی 2.4 10 माइक्रो 2.4 माइक्रो फैराड دا 10 پکې کوم دی راغی زه خیر دی سدي ویل خو زه اوس دا د سونه انرژي ده نو ته به چې لاول خو په چارج معلوم کم کنه نو کیو برابر د equivalent capacitance او بیا څه د voltage difference نه equivalent capacitance څومره دی 2.4 माइक्रो اوکے او دا څومره دی 0
0 د 1000 موږ څنګه لیکلی شو 10 کی طاقت 3 د دې وجې کوم چې 10 کی طاقت 600 سره سره وکم دا شو 2.4 ضرب 10 کی طاقت -3 خان اوس په دې کې انرژي څومره سیو ده 1/2 بیا به څه جوړ کوم په د باندې چارج क्यों स्क्वायर बिल्कुल और बटा सी نو دلته به وکم نو یو د څه برابر شو کیو سکوير نو کیو هم سره 2.4 سکوير او دا 10 کی طاقت -3 چې سکوير شي نو څه به دي جوړ شي 10 की ताकत -6 और बटा 2 और ज़रूर सी सुमरा दे 2.4 10 की ताकत -6 10 की ताकत -6 हो सर 2.4 सर ख़त्म शो 2.4 बटा 2 नसर आ गई 1.2 जूल سمه ده طبیعت مصفا شو سره نو انرژي سٹور په کیپاسیټر کې اخیری خبره ده ډیسچارجینګ او چارجینګ کیپاسیټر دون لري خور پسې غیب نزي سماه لکنه دا په ما په په دې پولرایزیشن کې دا خبره نه دي کړې کړي به ها اسی او مضمون غونډه په لیکل کنه چارجینګ او ډیسچارجینګ کیپاسیټر نو کله چې منګه ډایرکټ کیپاسیټر بیټری ته واچو نو څه چلو شي بیټری ته نو چارج شي او څونه وخت پکې لګي 0 سکند دا مې کیپاسیټر راواغستو او دا مې بیټری راواغسته او دلته مې پکې بټن لګاویا دا بټن پکې سره لګوم دا بټن دا کنه سوئچ وته وي هم چې زمونږ ټول وته لکه په ولاړ یو کنه چې تاړي وته وغږو چې کیپاسیټر چارج شي نو بیټری می تیار یې خله کنه هو ما بټن کدا بیټری دا بیټری چې کم ده دا 100 وولټ بیټری او دا کیپاسیټر چې کم ده 4 مایکرو فیرډي یې 4 مایکرو فیرډي نو چې زدا بټن واما چې بټن واما بیټری کنیکټ شو نو په دې باندې بسونه چارج راشي په پازیټیو پلیټ باندې کیو مساوي ہے سی ډلټا وی سی څومره دی او ډلټا وی څومره دی 100 اوس څومره شو 400 مایکرو کولم نو د 400 مایکرو کولم څونه ټیم واغستو کله چې ما سوئچ کله چې ما بټن آن کړه نو تاسو چې څونه وخت دی واغستو په دې پلیټ باندې چې چارج جمع کېږي 400 مایکرو کولم 0 ټایم د ته وایي انسټنټینیسلی وشو څه شي انسټنټینیوس یعنی سمدستی مړه سمدلاسه ګرانټ کې ولا جوړ کړی سمدلاسه یعنی څومره ټیم واغستو t = 0 سکند باندې ها سمدسته په t = 0 باندې ما سوئچ کلوز کو او په t = 0 باندې چارج څه تور رسیدو 400 تور رسیدو نو وخت وانه غشته کنه سټاپ واچ می کولاو کنه اوس ګوره
دې کې زه ډیلی پیدا کول غواړم زه ما چې دا چارج چې کوم دی نو دا په مزه 400 ته دې ورسي خو چې په مزه دا کار وشي نو د دې لپاره خلک څه کوي دې لپاره داسې کار وکړي چې دا بیټري ډایرکټ نه کنیکټ کوي بیټري کنیکټ کا بیټري او کیپاسیټر د ريزिस्टर په ترو کنیکټ کا د ريزिस्टर په ترو کنیکټ کا نو بیا به څه چلو شي نو بیا به پکې ټیم لګي اوس هغه لمون راځو چې دا ټیم به پکې څنګه لګي ها یعنی چارج به یکدم 400 ته نه رسي ها نو د څه کنیکټ کا یې دا واخله کیپاسیټر دا واخله ريزिस्टर دا واخله بیټري دا کیپاسیټر دی واخله 4 مایکرو فیرډ دی واخله دا بیټري دی واخله 100 وولټ او دا دی واخله دلته پکې سوچ لګاوه چې تا ته پته لګي چې کله ټیم سٹارټ شو کنه اوکے دا دی سوچ شو وسور او دا ريزिस्टर دی واخله دا ريزिस्टर دی واخله 1500 اوم ريزिस्टर تاسو مخکې نه پیژنئ دا یو شی دی چې په اوم کې مجر کیږي ها د اوم د پر نه دا د پتیله غونډه چې کوم دنه الټی خي صحیح ده دې سوي اوم دام د گریک ژبه ټکی دی صحیح ده اوم نو ريزिस्टर تاسو په هم لسم کې نو ویل مزاحمت چوته وي او هم قانون دا او هم په قانون کې چې کوم آر راته ها زما مسله دا و چې اوس د څه کار کیږي دلته تاسو خیال کیو سره برابرو کیو = c ډلټا وی ډایرکټلی کنه پس اخري چارج تر دلته اوس کیو د څه کار کوي کیو چې کوم ده نو هغه د غټ کیو ترسي کیو ترسي خو په دې لانجمن کار باندې ستا کیو خو بیا هم د سی ډلټا وی برابر دی کیو د څه برابر دی د سی ډلټا وی او ډلټا وی هغه د بیټری چارج دی نو دا به 4 او ضربه 100 نو دا به 400 مایکرو کولم نو اخره کې به 400 مایکرو کولم ته ورسي خو د 400 ته نه رسي د دو ویلیو په مختلفو وختونو کې مختلفي او د دو ویلیو 1 منفي e پاور د ایکسپوننشل پاور ماینس چې ټیم تیریږي یعنی زه سوئچ کلوز کما نو دا t = 0 مومنت شو او دا غنه پس چې کندنه یو سکند تیر شو دلته یو سکند لګونه پس 2 سکند تیر شو او بټا r زله c نو دا چې ته پلاټ کې نه دا چارج د سي راشي ښه کیو ته الته څنګه راسي ګوره دلته چې پلاټ کې دلته څنګه راسي کیو ته چې وخت یې دو سره دا وخت دی او دا چارج دی نو چې ته سوئچ کلوز کې نو په t = 0 باندې دی او دانګي ستا کیو ته او بس کوي اډو وخت پکې نه لګي کنه کلچ الته ورسیو 400 مایکرو کولم ته ورسي نو دا ګراف شو کنه نو ورکه کیو د ویلیو دا خو بس هم دک د غټ کیو ویلیو دا خو دلته د ذکرو شي چې کله ته دا سوئچ آن کې کنه او دا پلاټ کې نو دا کیو شي د 0 نه سٹارټ شي څنګه د 0 نه سٹارټ شي په t = 0 باندې e پاور 0 سره برابر دی د هر شي چې پاور 0 سره برابر دی د 1
نو 1 منفي 1 نسراله صفر. نو په टी ایکوال ټو 0 باندې کیو څومره دی، په د باندې څومره چارج دی؟ صفر. او بیا دا ایکسپوننشل دی کنه، نو ایکسپوننشل څنګه ای مګر دا ګراف به دغه جوړ کوم دا بل رنګ ان دې روان شي روان شي روان شي روان شي روان شي او ډیریږي 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 اخره کې دی کیو ته ورسي. دا غټه کیو د دې وړوکی کیو ویلیو دا میکسیمم ویلیو څومره ده په دې سرکټ کې 400 یعنی په دې کې وخت لګي، یعنی څو سکند پکې ولګي دا هغه مونږ دې نه پته ولګي. نو دا آر سی سره دا آر سی ته سوې دي ته ټایم کانسټنټ، دا ټایم دی ها. دا څومره دی په دې سرکټ کې ته وګوره، سی آر څومره دی 500 او سی څومره دی 4. 500 له 4 کې سره ورکړه سره 5 4 20 نه دا خو 2000 شو، 2000 او ضرب 10 کی طاقت منفي 6 نه دا شو 2 ملي سکند. آر او سی له چې زره ورکړي نو ټیم ته جوړ شي. نو په 2 ملي سکند کې څه کیږي؟ په 2 ملي سکند کې دا چارج چې کوم دی د 60% ته ورسیږي، دا 2 ملي سکند. او په 2 ملي سکند کې تقریبا 400 ته ورسي. ها دا څنګه زر دروي ما چې دی ټاپک کې تاسو هو ډېر اگزام نو ورکوي، خو لکه چې لګ پته ولګي چې ريجستر دی وسره ولګاو کنه نو بیا ډیلی پیدا شي. دا ريجستر سي دا بلب دی، دا سي بلب پکې ولګاو نو دا بلب چې کوم دی د په شروع کې بیخي چې کوم دی نو برایټي چې کله سوئچ آن کو کنه نه دی او بیخي تیز رڼا کوي. او چې کله کیپاسیټر چارج کیږي اخر میکسیمم چارج پر راشي نو دا بلب بمړ شي. نو دا هغه سرکټ په تاسو لیدلی چې هغه بلب پکې بیخي برایټ شي کنه په شروع کې، او بیا د سنرمیږي مدم کیږي اخر کې پوچ. نو هغه دغه سي د کیپاسیټر چارجینګ او ډیسچارجینګ په وجه کېږي. ها د دې وجه تاسو ته بیا خیر دی دغه خیمه دا زرګه دلته وګورو. ها څنګه چې رواني ها دغه دی دا خو ورکړی خو خدای خو دلته ښه دا دی مې بي دا یو انیمیشن دی چارج روان دی ريزستور کې په بیټری نه لاړ دلته جمع کیږي. ها کیو سیوا کیږي خو دا کار وخت نه لیکه دا ريزستور پکې نه وي، دا ريزستور یې منې کوي دی ولا دا کار سلو کوي. نو دا یو قسمه انیمیشن شو. نو اخره کې د میکسیمم ویلیو ته ورسي الته تش چارج شو دلته چارج دا مطلب دا کیپاسیټر چارج ډیسچارج انیمیشن دا بیټری ده کنه هغه کیپاسیټر باندې چارج جمع کیږي. ها ادوانه پلیټونه په باکس کې بند کړی دي کنه دنه باکس کې ته هي استخیل نومریکل بولته نومریکل زه نومریکل دا ورشه چې نومریکل کوېشن دا لاول دغه کو کنه نو باقي کوېشن خو تاسو لیکلی شئ سنه څه په لیکلی شئ Q1 به تو وایو ها او دلته یو چارج دی Q2 به تو وایو. نو دا لاین جاینینګ ټو چارجز بیا دې لاین په منځ باندې سری ورکه کیږي کله غټ کیو ورکه ها a charge q is placed کوم ځای کې پلیس کړی کوم ځای کې ہے in the center of the line. Come line joining two other charges. Ha. Okay. Yo Q چې دی minus Q over 4. دا چارت minus Q over 4 برابر دی. نه دا سایت ته چارجونه خو Q دي کنه Q.
ها په اکویلیبریم کې به ستاسو په خیال اکویلیبریم څه ته وایي؟ توازن. په اکویلیبریم یا توازن کې به څه چلی؟ په هر چارج به زور صفر وي. به ټول زور صفر وي. نه دا منځنی چارج وګورو لاوله نه منځنی چارج باندې زور وګورو ټوله دا او د فاصله له خواهی نوم نه دی ورکړی خو چې دا د لاین په منځ باندې لري نو دا فاصله ډي نو دا فاصله څومره ده؟ اها نو مثلا د کوست ها هم در دې دوه چارجونه نسونه لري دي ډي نو دا Q1 په څونه زور لګي او کوم طرف ته په لګي؟ دا Q چې دا ګس طرف ته په لګي. ګس طرف ته په لګي ولی؟ باندې پوزټیو. اها نه یو پازیټیو نیگیټیو نو F1 څومره دی؟ ته وایې ماته د کولم فارمولا څه وه؟ K Q1 او Q او بټا D سکویر. نو اوس خو فاصله ډي ده کنه ما ډي وته ویل نو دا څومره شو؟ اوس په قیمتونه ورغو K Q1 څومره دی؟ غټ Q Q2 څومره دی؟ Q څومره دی؟ Q بټا 4 من پی دی هغه مونږه ایرو صحیح راخله بس صحیح ده او بټا D سکویر. نو څومره شو؟ K Q سکویر بټا 4 D سکویر. ها دا دغه په څونه زور لګي؟ Q2 او کوم طرف ته په لګي؟ دې په دې طرف ته لګي. ولی؟ پوزټیو دی. یو پوزټیو یو نیگیټیو نه ځان ته راکاږي کنه. نو F2 څومره شو؟ K د چا منځ کې دا زور Q2 او بټا D سکویر. نردې نه براشي K Q سکویر بټا 4 D سکویر. نو F1 او F2 خپل کې برابر دي؟ نو کینسل کیږي به نو په کیو باندې ټول سورس نه شو په منځني چار په کیو باندې 0 شو وګورئ دا یوان F1 او F2 یو بل نه منفي کوو کنه ځکه چې مخالف سمت کې دي څونه شو 0 1 ستوي ولی په یو بل تقسیمه سره دو زورونه چې په مخالف سمت کې نه ته ځای سره تاسو کې جمع کې کوم منفي کې دا دوه زورونه مخالف سمت کې دي چې یو غس لاسته او بل خلاف سره چکولې واړی کله کله نو اوس به ته وایې چې نو کیو په اکویلیبریم کې شو زور په صفر دی نو موږ څنګه نتیجه راوخله چې کیو خو اکویلیبریم کې دی صحیح شو اکویلیبریم کې دی خو Q1 په اکویلیبریم کې دی اوس راځي چې Q1 چک کوه په Q1 باندې څوک زور لګي راځي چې تاسو الګ ټک په Q1 باندې راکاږم زورونه Q1 باندې څوک زور لګي یو خو په Q لګي Q په کوم خوا زور لګي خي طرف ته ځان ته راکاږي او دا زور څومره دی
دې ته به ووایو اف چې کیو لګولی دی او دا Q2 په څونه زور لګوي دې ته به ووایو اف چې Q2 په لګولی دی او هغه خو هغه هم جمع دی دیم جمع دی نه هغې دیکه کوي دا په چا لګوي په Q1 باندې نو K Q1 او Q بټه دواړو منځ کې فاصله څومره ده D دا دې شو K Q سکویر دا به زه ډایرکټ ولیکم بټه 4 D سکویر او دغه په څونه زور لګوي دا Q2 په څونه زور لګوي په چا باندې په Q1 باندې نو K Q1 Q2 بټه د دې دواړو منځ کې فاصله څومره ده 2D د دې ځای نه دې ځای پورې فاصله څومره ده 2D دا دې څه شو هغه 2 خو به سکویر شي او دیم کیو د دیم کیو د دا به شي K Q سکویر بټه 4 D سکویر نو دواړه زورونه یو عمر دي او په خپلو کې مخالف دي نو په Q1 باندې ټول زور څومره شو 0 very good هلکه دا خو درته درځي ښه FQ minus FQ1 نو څه ترې راغی 0 نو equilibrium کې دی نو Q1 equilibrium کې دی نو دا Q2 به تاسو ته پرېږدم که نه چې ثابته کوي چې دا هم equilibrium کې دی ولې تاسو خو څه پچې نه بیالی